ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، په نامډیري سیمې ته راغلي یو او دلته زمونږ یو ډېر محترم ورور ښاغلی بلقیاس قمر صاحب ژوند کوي. دریم ناستې ورسره زمونږ کېږي. ښاغلی ډېر ښه لیکوال دی او د خپلې لیکوالۍ سره سره ستار هم ډېر ښکلی غږوي. د دې سره به یو دوه خبرې کوو ځکه چې دا زمونږ دریمه مرکه ده. د دې نورې مرکې هم تاسو په یوټیوب او فیسبوک کې کتلی شئ. بلقیاس صاحب تاسو ته په دریم ځل باندې هرکلی او مینه ویم. شروع کوم د الله د نامې نه چې بخونکی مهربان دی. غازي نادان صاحب ستاسو ډېر مشکور یم. الله هم قدر وکړه، په الله ګران شئ، خوشحاله شئ چې تاسو دونه تکلیف وکړئ او دلته مونږ له راشئ او مونږ له د ژوند په سختو لحظو کې په مصروفه وخت کې ټایم راکئ. ډېره مننه. ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله د الله احسان دی. دا به څه ژوند وي چې بېتا تېرېږي. تپوس یې مه کوه خو اشنا تېرېږي. دا به څه ژوند وي چې بېتا تېرېږي. نور باقي ښه ښایسته روان دی. صحیح ده، ډېره زیاته مننه. بلقیاس صاحب څنګه چې مو ویل زموږ دریم ناستې کېږي، ستاسو د ژوند، ستاسو د شاعرۍ په اړه ټول معلومات مخکینو مرکو کې شته. کلامونه به ورو او کلام به په ترنم کې مورو، کلام نیم به همداسې مورو. نو اول زه چې په ترنم کې وورو نو ډېره زیاته به ښایي، هغې نه وروسته به بیا که خیرې په دغه کې ورو ساده ورو. صحیح ده. څه به زموږ ملګرو ته تاسو بس ملګرو ته به یو غزل ډالۍ کوم او امید کوم غنم رنګ غزل امید کوم چې خوښ پېښ شي. ارشاد ارشاد. او زړګی زما خوږېږي چې ته ځې زما د څنګه، جانانه غنم رنګه او جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه. زړګی زما خوږېږي چې ته ځې زما د څنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه. راغلې مېلمنۍ ساعت ګړی د پاره، راغلې مېلمنۍ ساعت ګړی د پاره، ته سر ته تکیا وکړه زه کښېنم درته پلنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه. شان کر کنا نونا د چنارې نټټه شان کر کنا او سبل شان قدامت لري نټټای نه دنګا، جانانه غنم رنګا، جانانه غنم رنګا، جانانه غنم رنګا، جانانه غنم رنګا. چې زه کمر خپل ځان در نه لوګی نه کم جانانه، چې زه کمر خپل ځان در نه لوګی نه کم جانانه، او په عمر بخلاص نشمه د خپل ضمیر د جنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه، جانانه غنم رنګه،
جانان غنم رنگا جانان غنم رنگا جانان غنم جانانا غنم رنگا د بلقیاس جانانا غنم رنگا. ډېره زیاته مننه قمر صاحب. کلام بله مو همداسې راته څه کلام ووایي څه د سړی چې سم د زړه خوښ وي. تاسو ته مکمل ازادي ده. ښایسته یخ یخ باد هم لګي پټي دي یو ښکلی موسم دی. د ماښام اخري علامې دي نو چې څونه زري نو خبر وی لیونی در پسې ګرځم چېرته لاړې لیونی لیونی در پسې ګرځم چېرته لاړې لیونی دا صحت یوه لحظه دی وخت تېرېږي د ځوانۍ زه چې دواړه سره کینو او په خپله روغه وکړو زه چې دواړه سره کینو او په خپله روغه وکړو دورانۍ خلک خو ډېر دي نشته خلک د ودانۍ او زه چې بیا یوه ناره شو زه چې بیا یوه خبره زه چې بیا یوه ناره شو زه چې بیا یوه خبره زه چې بیا سره تازه کو هغه مینه پخوانی او زه په تا باندې پوره یم ته په ما باندې نیمګړې زه په تا باندې پوره یم ته په ما باندې نیمګړې چې پوره شو مونږ دواړه څه کمی دی د خانۍ او زه به ستا سندرې وایم زه به ستا خبرې ستایم زه به ستا سندرې وایم زه به ستا خبرې ستایم نه کیسې د شیرینو کړم نه کیسې د دورخانۍ او زه ستا مینې کمه پوهه چې حق څه وي باطل څه وي زه ستا مینې کمه پوهه چې حق څه وي باطل څه وي ته مې پیر زه دې مرید یم ته زما لوی استانه او تا ته پته نشته یاره چې ستا څومره جګ مقام دی تا ته پته نشته یاره چې ستا څومره جګ مقام دی ته د کمر د ژوند مقصد دی د کمر د ژوند معنی دا صحت یوه لحظه دی وخت تېرېږي د ځوانۍ نور بس نظم دی چې عنوان دی نیمګړې دنیا او جنت نظم څه داسې دی وایي زه ستا د یاد سندرې اوس هم وایم زه ستا د یاد سندرې اوس هم وایم زما نه هېرېږي نه به دې هېر کړم اشنا ستا هېرول مرګ هېرول دی اشنا مرګ به څوک څنګه هېر کړي مرګ چې څوک هېر کړي نو کافر یادېږي هغه منکر یادېږي ولې ته څه وې کافر شوی یم زه منکر شوی یم نه شکر دی زه یو مسلمان پیدا یم او مسلمان به مرمه او چې زه مړ شمه د قبر ژوندون به یوه بله سلسله شروع شي یوه ابدي سلسله هغه به نه ختمېږي هلته چې لاړ شمه یقین لرمه چې به همداسې کېږي مسلماني به مې سبب د مغفرت وګرځي زه به جنت ته لاړ شم هلته به هر څه ډېر وي د څه کمی به نه وي هورې علمان به هم وي ولې به هم بهیږي یو د شرابو والا یوه د شاتو والا سور او سرور به ډېر وي څه پابندي به نه وي خو زه به بې سوره ناست یم زه به خفه غونته یم زه به خوشحاله نه یم زما په مخ به د خفګان نښې ښکاره لیدی شي نو پاک الله به لازمي مانه پوښتنه کوي نو پاک الله به لازمي مانه پوښتنه کوي الله به ما ته وایي زما بنده ووایه دلته څه کمی دی چې ته خفه یې پسې چې یې حاضر کړم درته زه به الله ته وایم پروردګار ربه زما نګار ربه ستا په جنت کې هېڅ کمی نشته دی ډېر علیشان جنت دی خو ما په زړګي کې د دنیا نه یو ارمان راوړی دی ډېر ارماني یم ربه دغه ارمان زه د دنیا په ژوند پوه کړی نه یم چې ژوند مې څنګه تېر شو خو چې د ځانه خبرېدم ربه نو اسرائیل راته په سر ولاړو او روح یې زما واخیستو سترګې مې پټې شولې او چې بیا وغړېدې هغه دنیا کې نه وم بله دنیا کې ومه او هغه ارمان مې د دنیا کې پاتې نه شو دلته مې هم راوړی دی لا ارماني یم ربه زما ارمان زما جانان زما کړه نور درنه هېڅ نه غواړم سوال ناجایزه نه کړم د خلکو هلته پوره شوی ارمان زه درنه دلته په جنت کې غواړم د خلکو هلته پوره شوی ارمان زه درنه دلته په جنت کې غواړم ځکه مر تا نه خپل جانان غواړم ځکه مر تا نه خپل ارمان غواړم که دې را نه کړو ربه هغه نیمګړې دنیا او دا ستا ښکلی جنت به راته یو ښکارېږي نور د مردی مالکي نور د مردی مالکي نور د مردی مالکي ډېره زیاته مننه
چې موږ له وخت راکړو. الله م قدر وکړه نادان صاحب هر کله راشئ زموږ د غریبۍ فقیرۍ دروازې به تاسو ته انشاءالله هر وخت کولو وي او الله مر کله راولي. مننه ډېره. الله مې عزت وکړي. قدرمنو دا موږ سره د پنام ډیري د سیمې ښاغلی بلقیاس قمر صاحب چې تاسو ته دوه غزلې یو نظم ساده ویلو یو ورته ترنم کې ویلو. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. ما سره دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. آباد او ښاد اوسئ. مننه. الله